کندهار کې د بې پیلوټه الوتکو برید. سلام ستړي مشئ زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. تخار ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې ناپېژندنه بې پیلوټه الوتکو د تخار ولایت په درقد او خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې پر یو شمېر موخو بریدونه کړي دي. دغه سرچینې جمعه د اوږې پر 11 8 ورځپاڼې ته وایي چې بې پیلوټه الوتکو د تخار او تاجکستان ترمنځ پوله کې د خواجه بهاءالدین او درقد ولسوالۍ په کتنجر او کونه شاخ کلو کې پر یو شمېر موخو بریدونه کړي دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ بې پیلوټه الوتکې د دغو دوو ولسوالیو پر هوا د ګرمۍ په حال کې دي. روښانه نه ده چې دغو الوتکو په دې ولسوالۍ کې پر کومو موخو بریدونه کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې مخکې هم بې پیلوټه الوتکو د القاعدې شبکې مشر امین الظواهري په کابل کې او په کونړ او لوګر ولایتونو کې پر ځینو موخو بریدونه کړي دي. دا اوس زموږ د دې وخت خبرونه. تر بیا هم ښې چارې.